بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 د اپریل کال 2024 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان په هکله یو لنډ غونډې خبر دی. نو ټول نړیوال موضوعات دي، مهم موضوعات دي. هیله ده چې ورته غوږ شئ او تر اخره یې واورئ، ځکه چې دلته د چین او د امریکې، د روس او د امریکې، د امریکې او د ایران او د اسرائیل او همدارنګې د پاکستان منډې رامنډې قطر ته، ایران ته، ترکیې ته او په همدې رنګ د نوې معاهدې په هکله خبرې دا ټول تاسو سره شریکوم. جهادي خبرونه، راپورونه مې نه دي راخیستي، ځکه چې دغه مواد چې دي دا کافي دي. نو د ده لپاره چې ډېر وخت نه شي، هغه به انشاءالله په خپل وخت او زمان سره ستاسو حضور ته ضرور وړاندې کوم. په ده باندې مطمئنه اوسئ چې الحمدلله مبارزه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پخوانه په قوت سره روانه ده. مجاهدین کامیابه دي او د پاکستان پوځ په هر ځای کې وهل کیږي او ځغلول کیږي. اول خبر چې دوستانو هم رانه خوښ کړی چې یو تبصره پرې وکړم، او په رسنیو کې په دې باندې خبرې ډېرې روانې وي، خو منفي روانې وي، پروپاګند ډېر زیات دی او په غلطه توګه باندې دا خبر وړاندې کیږي. هغه خبر دی د نورستان او د چترال په هکله، چې هلته داسې ښودل کېدل چې ځینې افغاني مشران ناست دي د پاکستانیانو سره، د پاکستاني پوځ سره، او که معاهده امضا کوي او داسې وښودل شوله چې ګویا دوی د خپل د سیمې معاهده امضا کوي او د هغوی سره په حساب لاره جوړوي، د خپله خاوره او دغه د هغوی کنټرول لاندې داسې دغه کوي. خو دا خبر کاملا غلط دی، دروغ دی، منګړت دی. او د ده اصلي حقیقت دا دی چې د دې خوا د نورستان د سیمې مشران او هغه اړه د چترال د غاړې مشران سره د همغه پخواني عنعناتو په حساب چې دا سیمې سره ټول یو بل سره اړیکې لري، د قبایلو مشران سره ناست دي او خپل د سیمې مشکلاتو سره بحث پې کړی دی، هغه د حل په لاره باندې سره صحبت کړی دی، یو بل سره څنګه مرسته کولی شي، یو بل ته څنګه لاره ورکولی شي چې بدون د کوم ستونزې نه لاړ شي راشي. په دغسې خپل په ملي او محلي مشکلاتو باندې سره خبرې کړي. بیا یو معاهده یې سره کړې ده، تړون یې کړی، هغه یې امضا کړی دی. د هغې یوه کاپي یې د نورستان خلکو اخیستې ده چې اسلامي امارت ته یې وسپاري، او یوه کاپي ورکړ شوې ده د چترال خلکو ته چې هغوی یې د خپل پاکستان حکومت او پوځ ته یې وسپاري. نو دا د یو ملي خلکو د سطح باندې یو ناسته وه، جرګه وه، قبایلي جرګه وه، خپل په منځ کې سره پرېکړه کړې. پاکستاني پوځ پکې نه و، پاکستانیان پکې نه و، د دې غاړې نه اسلامي امارت څوک مشران پکې نه و. نو دا یو ملي او عنعنوي منطقوي جرګه ده، فیصلې سره کړي دي او دواړو طرفو منلي، دواړو طرفو امضا کړي دي او ویلي چې دا به خپل حکومتونو ته رسي چې دا د خلکو فیصلې دي او د دې فیصلې احترام هم باید اسلامي امارت وکړي او هم د پاکستان پوځ یې باید وکړي. دغه ټول جریان دی. د دروغو او د منګړتو دغې پسې خبرو پسې به نه ګرځئ او هغې ته به غوږ نه ږدئ. نه نورستان خلکو خپل خاوره خرڅه کړې ده او نه بل چاته تللي دي. که خاوره به م راځي، هغه غاړه خاوره زمونږه ده، هغه به دې غاړه راځي، د دې غاړه خاوره انشاءالله هخوا ته نه ځي. دې نه مطمئنه اوسئ. دویم خبر زمونږه دا دی چې څنګه تاسو ته معلومه ده، پاکستان کې په تر 12 د اپریله پورې د امریکا او د ایران ترمنځ ناسته وشوله، چې هغه ناسته نیمګړې پاتې شوله او جي ډي وینس د امریکا مرستیال مشر هغه وتښتېده او د هغې عوامل اوس به هم زه تاسو ته ووایم چې قصه څه وه. خو د دغې په سلسله کې عاصم منیر په چهارشنبې په ورځ باندې ایران ته تللی دی. هلته د ایران د مشرانو سره یې لیدلی دي او د هغوی سره یې په دې متعلق خپل نظریات شریک کړي دي. خو یو کار یې غلط کړی دی چې خپل هغه په حساب هغه زور یې ښودلی، هر شی چې کړي دي. کله چې دی تله ایران ته، نو دی د افغانستان فضایي حدود استعمال کړي دي. کم یو چې فکر کوم دوی ته اجازه نشته په پاکستان باندې بند کړي دي افغانانو، او دې لپاره چې خپل زور وښیي، د خپل د تیارې سره 10 جنګي تیارې هم ورسره په فضا کې وي. دغه چې جنگي تیارې د یو ملک د سرحد نه په بل ملک باندې بدون د اجازې نه اوړي، دا تخالف د نړیوالو قوانینو نه دی، د فضایي حدودو نه دی. که ځي اجازه به غواړي، یا حتی ملکي تیاره چې ځي اجازه غواړي.
که چیرته ملکی طیاره بیا د نظامی طیارو سره جنگي طیارو سره دغه دا په یو جنگي عمل شمارل کیږي ځکه چې تا جنگي طیارې زما خاورې ته چې راوړي دا د تجاوز په مفهوم ده خو دوی دا کار کړی دی او اسلامي امارت ولې دوی ته څه نه دي ویلي ولې جازونه نه دي وهلي دا باید ملت ته ځواب وایي اسلامي امارت باید ملت ته ځواب وایي چې تا سره دومره توان ولې تر ننه نشته 5 کال د نظام هم دی مکتبونه بندولی شي او خپل د دفاع لپاره یو شی ته نشي ترلاسه کولی چې دا بې عزته خلکو دا جاز ورته ولې راوی راپرځوئ چې دی نور په دې خوا رانشي نو دا یو خبر د عاصم منیر د سفر دا او په عین حال کې بر علاوه دې نه چې عاصم منیر ایران ته تللی شهباز شریف عربستان سعودي ته تللی دی او همغې ځینه بیرته قطر ته تللی د قطر نه ترکیې ته او د ترکیې نه بعد عاصم منیر به امریکې ته ځي دا نه پوهېږم شهباز شریف به ورپسې ځان هلته رسوي که نه رسوي خو عاصم منیر روان دی د پس د دغې ملاقات د ایران نه هلته ځي ویل کېږي چې د دوی ترمنځ یو مسوده جوړه شوې ده او دغه مسوده هم ایران تایید کړې ده او هم ویل کېږي چې امریکا د تایید وړ ده خو دا مسوده داسې نوې مسوده نه ده د دې اصلا جریان داسې دی چې په 12 د اپریل باندې چون د 11 د اپریل نه ناسته شروع شوله بیا دا عین تر 12 د اپریل تر سهار 7 بجو پورې روانه وه چې د 21 ساعته دوی ناسته وکړله او خبرې کولې دغه 7 بجې د سهار کې یو مسوده یا یو ډرافت تیار شو چې د دواړو غاړو نه د هغې دواړو مسایل پکې لیکل شوي وو چې په تفاهم ته پرې رسېدلي وو نو په دې 7 بجو سهار کې دا د کله چې جي ډي وینس سره په دې باندې پاکستانیان خبرې کوي جي ډي وینس وایي چې زه به دا د ډونالډ ټرمپ سره شریک کړم او بیا بیرته به میز باندې سره کینو خبرې به وکړو نو کله چې جي ډي وینس د هغې سره خبرې کوي ډونالډ ټرمپ سره هغه ورته وایي چې ما ته لږ څه وخت راکړه چې زه په دې غور وکړم بیرته ځواب درکړم پاکستانیان ورته وایي چې خیرخه به دی چې ټوله شپه هم کار کړی ټول ستړي یاستئ دغه یو پیاله چای او دا به سره وڅښو ټول به لاړ شئ هر څوک به خپل اتاقونو ته لاړ شو 2 ساعته 3 ساعته وقفه به واخلو 3 ساعته بعد به راشو بیرته په میزونو باندې به سره کینو او دا به سره فاینل کو او تاسو به هم ځوابونه ولرئ که ایران هم کوم تلیفون ته ایرانیان هم تلیفون کوي نو دی به هم تلیفون لري پاکستانیان دا خبره کوي چې کله بیرته پس له 2-3 ساعتو نه یعنې 7 بجې دوی په خوشحالۍ یو بل نه جدا شول او ویې ویلې چې درسته دی جي ډي وینس ویلي زه به ډونالډ ټرمپ نه خپل مشوره وکړم او ایرانیان دا بیرته به سره راشو بیرته چې دوی سره میز ته راځي ایرانیان راځي میز ته کینی امریکایان چې راځي دغلته د شهباز شریف او د دوی سره لږ څه خبره کوي او د دې ځینه سیده میدان هوایي ته ځي او بیرته دلته ځواب نه ورکوي او ایرانیان په میز باندې د میز د مذاکرې باندې 1 ساعت نور هم ناست دي په منتظر دي چې امریکایان به راځي خو بالاخره دوی ته اطلاع ورکول کیږي چې امریکایان لاړل دغه مسوده پاکستانیان وایي چې دا بالکل فاینل شوې وه دا سمه وه ایرانیانو تایید کړې امریکایان وتښتېدل او چې وتښتېدل دا مسوده پات شو همدغه مسوده عاصم منیر اوس بیرته ایرانیان سره پې خبره کړې سعودي سره پې خبره کړې قطر او دوی سره یې د اعتماد اخیستی دی چینایان او روسان په جریان کې دي اوس دوی په خپله عاصم منیر مستقیما ځي چې ډونالډ ټرمپ سره پې خبرې وکړي او هغې ته دا جریان ټول دغه کړي او وایي که هغې دا تایید کړله او د هغې نه مستقیما تایید واخیسته نو بیا دا قرارداد امضا کیږي او د امضا دپاره آماده کیږي او حتی تر دې پورې پاکستاني میډیا دا کوي چې مې کلپ هم ځان سره وساته هغه میډیا دا خبره کوي چې دا بالکل دا امضا به کیږي دې کې به ډونالډ ټرمپ هم راځي دې کې به پزشکیان هم راځي دې کې به د فرانسې رئیس جمهور هم راځي دې کې به د ترکیې رئیس جمهور هم راځي دې کې به د مصر استازی هم راځي دې کې به د روسیې مي دې کې به د چین استازی مي قطر به مي سعودي به مي او انګلستان به مي دا ټول به راځي او دې کې به ګډون کوي او دا سند به تاریخي امضا کیږي دا د دوی آخري پرمختګ دی همدارنګه بل خبر د پاکستان په هکله دا دی چې پرون عربستان سعودي پاکستان ته 2 میلیارډ ډالره چې هغه 3 میلیارډ ډالر نه چې ورسره وعده کړې وه ورته یې وسپارل خو دې کې یو معذرت غواړم خو په دې کې یو ټکی دا دی چې ډېر مهم دی چې
دغه 3.5 میلیارډه ډالر چې پاکستان امارات متحده عربي ته ورکړل او د دوی بیرته ضرورت او عربستان سعودي ورته وویل چې دا پیسې درته درکوم او 4.3 میلیارډ ورباندې تیار په پاکستان وي هغه ورته ویل نه غواړم دغه 3.5 میلیارډ چې زه تاته درکوم زه په تا اعتبار نه لرم د دې په مقابل کې به ماته یو شی راکوي چې دا ته چې کله زه پیسې وغواړم ته ماته پیسې مې راکړې زه به ستا دا جنس تاته درکم نو د دغې په مجموعاً چې ټول 10 میلیارډه ډالره جوړیږي یعنې 4.3 میلیارډه پخوانی وي د سعودي او 3.5 میلیارډه دا نورې ورکوي چې 2 میلیارډ ورته پرون ورکړي 1.5 میلیارډ به نوره ورته ورکوي چې دې نه څه کم 10 میلیارډه ډالره جوړیږي د په مقابل کې تې نه 18 دانې تیارې ضمانت کې اخیستې دي او ویلي دا تیارې به زموږ په خدمت کې موږ به دا الوزو استعمالوو به دا 18 تیارې چې هر یوې یعنی په 15 F-16 خو 15 میلیون ډالر ارزښت لري دغه 18 تیارې تې نه برمته کړي دي او په ضمانت کې تې نه اخیستې ویل چې کله پیسې دې راکړلې تیارې به دې ویسي نو پاکستان څخه دا پیسې 10 میلیارډ خو په 10 کالو کې هم نشي ورکولی دا تیارې یې لاړې وایم یاره دا تیارې خو یې لاړې نو دا خبره ده چې دا د دوی دا یو ډیل دوی کړی دی او ډېر شرماوره ډیل دی چې دوی دومره اعتماد نه لري خلک پرې باندې اعتماد نه کوي په د پیسو مقابل کې اوس نه جنس ترې نه اخلي تیارې ترې نه اخلي او دوی خو تاسو ته معلومه ده چې دوی مشرف خو لیکلي دي چې دوی په امریکا ته د توریزم په جنګ کې چې امریکا ورته ویلي چې در ما سره نشي د عصر حجر ته دې رسوم نو دوی هغه خپل کتاب کې هغې خپله لیکلي چې موږ ښځې هم ورکړې میندې هم ورکړې نیاګانې هم ورکړې ټول هم ورکړه دوی د پیسو لپاره هر څه کوي الله دې په موږ تاسو خیر پېښ کړي بل خبر زما دا دی چې ډونالډ ټرمپ وایي چې زه کولی شم ایران په ظرف د 1 ساعت کې د نړۍ د هستۍ له مخې نه مکمل توګه باندې ختم کړم زما پوښتنه دا ده چې دا 40 ورځې نور تا څه کول تا جک وهل د 40 ورځې چې تا جنګ وکړو 18,000 حملې دې وکړې او 8 ماشومان دې ونه بخل نو په دې 18,000 عملیاتو په عوض ولې تا دغه چې وایي چې زما ختمول چې ولې دې ختم نه کړ بنان دا معلومیږي چې دروغ وي او دا دروغ چې دی سر او خپې نه لري سر او خپې نه لري هر څه ختم دي بل خبر دا دی چې امریکا دغه کوم یو نوې کشتۍ چې زه د 2 ورځې تاسو خبرونه کوم چې دی هغه بله کشتۍ د اسلحې راورسېدله ځکه اوس دی د تنګي هرمز بندولو اعلان هم وکړو د جنګ اعلان هم کوي د حملې بریدونه ځکه چې اسلحه یې را رسېدلې دغه اسلحې میزایلونه د چین په مقابل کې ځای په ځای کړي دي او د دې په مقابل کې چین هم خپل دفاعي سیستم آماده کړی دی د امریکا خواته او ویل کېږي چې حالات خطرناک دي او د جزترین د خطا سره ممکن ده چې د چین او د امریکای ترمنځ جنگ ونښلي بل خبر دا دی چې یو امریکایي جنگي بیړۍ د چینایانو کشتۍ وهلې ده او دا کشتۍ د چینایي وه د سیمه کې راغلې وه دوی وهلې ده د دې د کومک لپاره ایرانیان رسېدلي چینایانو کومک ته او د دې جنګي کشتۍ رسېدلي خو دا خبر تر اوسه نه امریکایانو تایید کړی دی نه چینایانو خو په خبري رسنیو کې دا نشر شوی دی تایید شوی لا نه دی همدارنګه سرګي لاوروف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې یورانیم غني کول د ایران مسلم حق دی د نړیوال قانوني حق دی او د دې حق نه هیڅوک ایران نشي محرومولی او ویلي دي چې د خپل د یورانیم په حق له ایران هر یو تصمیم ونیسي موږ به د هغې سره اوږه په اوږه ودرېږو او د هغه سره به مرسته کوو یعنې هغه به تاییدوو بل خبر دا دی چې یو امریکایي ډرون چې ارزښت 240 میلیونه ډالره دی د یو دانه ډرون او د دې ډرون امریکایان زیات نه لري ټول 20 دانې لري یو د دې دا سرویلنس لپاره کوي یا نظارت کوي او جاسوسي کوي خبر ټولوي د دغې تیارونه چې یوه 240 میلیونه ډالره قیمت لري ارزښت لري یعنی دا ډرون تیارو کې حسابیږي د دنه یو دانه ویشتل شوې ده خو دغه نه دی ویل شوي چې دا چا وهلې ده
خو په ویل کېږي چې د ایران په فضا باندې وهل شوې ده او راپرځول شوې ده او 240 میلیونه ډالره د یوې دانې د لویه خساره امریکا ته اړول شوې ده. همدارنګې بل خبر دا دی چې ترکیه او سعودي اوس د احمدالشاه په راوستلو او د بشارالاسد له منځه وړلو باندې پښیمانه دي. اوس دوی وایي چې دا کار خو موږ پخپله په ځان وکړ، اسرائیل هم په سیمه کې قوي که، اوس اسرائیل په هېڅ د ټینګېدو نه دی، ترکیې ته هم خطر دی، سعودي ته هم خطر دی، لبنان خو یې وضع خرابه کړې، ممکن چې لبنان کې څه پاتې هم نه دي چې ټوټې یې نه کړي. نو دی اوس ترکیه او سعودي هغه خبر چې ما کال مخکې کوله چې دی به د ده قیمت ادا کوي او دا اشتباه دوی کړې ده او هغه بعضې جنایتکارانو به چې ویل چې احمدالشاه مجاهد دی، اوس د هغې نه پوښتنه وکړي دا مجاهد کوم سوري کې پټ دی، دا مجاهد په کوم سوري کې پټ دی، دا څنګه غل مجاهد دی چې داسې لاړو چې اوس وخت د جهاد او د مبارزې و، اوس وخت چې اسرائیل د څو طرف نه په منګولو کې ولې دا پې برید نه کوي، ولې خپل ځمکې نه تنها چې د ګولان هایټ د ځمکې چې په 1960 کې د لاسه تلې وي او تر اخره حتی بشارالاسد به د هغې ادعا کوله چې دا زموږ خاوره ده، د هغې خاورې نه خو تیر دی. اوس د اسرائیل د سوریې دننه ډیره خاوره اسرائیل نیولې ده او اسرائیل وایي چې دا خاوره به نه خوشي کوي، یعنی ګولان هایټس نه علاوه خاوره یې نیولې چې په دې باندې ما د لسګونه برنامې کړي دي او تاسو دې شاهد استئ چې ما په دې باندې ډېر زیات کافي خبرې کړي دي. نو اوس ترکیه او سعودي دا خپل وچلی په لاس تندي وهي او همدا افسوس کوي چې موږ ولې بشارالاسد لرې که، حد اقل دا سیمه خو محفوظه وه. کوم خبره چې ما کوله چې بشارالاسد که یهودی دی که نصرانی دی که کمونست دی که هر څه دی، خو د اسرائیل او د امریکا په مخ کې دیوار دی. دا دیوار مه راپرځوئ او د امریکې جاسوس مه راولئ چې دا سیمه امریکې ته سپاري. اوس خپله ترکیه او سعودي وایي چې دا سیمه خو امریکې او اسرائیل ته سپارل شوې ده او اوس ټول ګواښ موږ ته سیده دی. نو څه چې کري هغه به ریبي، دی چې څه وکرل هغه یې وریبل، اوس خپل د ځان بلا ده. خو که ایران یو ځل د امریکې د جګړې نه ووته، دا سوریه به بیرته د امریکې او د اسرائیل د چنګال نه وباسي. دا یاد لرئ، دا په یاد لرئ. زه خبره کوم لږ وخت نیسي، خو انشاءالله تاسو به دا یاد لرئ چې دا احمدالشاه به بیرته ورکېږي او اسرائیل به د سیمې نه ورکېږي، امریکا به ورکېږي او سوریه به بیرته د هغې د چنګال نه ویستل کېږي. چې په دې باندې اسرائیلي قاري صاحبان راته خوشحالېږي که خفه کېږي او که دې باندې د کاناډایي ډاکټر صاحبان چې د یهودانو لابیګري کوي او خوشحالېږي که خفه کېږي چې راځي وایي چې یهود بهتره دی د دغې نه، دا په نامه مسلمانان دي خو په اصل کې ایمان د دوی وجود نه لري. نو دا د هغې لپاره پیغام دی. بل خبر دا دی چې د اسرائیل او د لبنان ترمنځ په امریکا کې ناسته شوې ده او دا ناسته د دواړو ملکونو د سفیرانو ترمنځ شوې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي چې ممکن د دوی په منځ کې اوربند وشي او دا اوربند کله چې هلته د اوربند خبرې روانې وي، کله چې ډونالډ ټرمپ ویلي چې دوی نږدې دي او دا مسله حل کېږي، په هماغه دقیقه کې اسرائیل لګیا و لبنان یې بمبارداوه، په هماغه دقیقه کې لګیا و بمبارد یې کوه. نو خپله یې دی هغه مشر چې دی رئیس جمهور د لبنان جوزف عیان چې عیسوی دی، هغه ویلی دی چې دا حاضر نه دی نتنیاهو سره وګوري، ځکه چې دغې مارکو روبیو ورته ویلي چې ته باید د دغې سره وګوري نتنیاهو سره. یو علت چې دوی نشي کتلی هغه دا دی چې د لبنان په قانون کې دا ذکر شوی دی که په وړوکې سطح او که په لویه سطح هر څوک د اسرائیل سره په مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې وساتي، دا د قانون او د خاورې سره غداري ده او جزای اعدام دی، مرګ دی. نو د دې لپاره جوزف عیان خو هغه دی نه در کېږي او همدارنګې صدر اعظم نواف سلام چې دی هغې پاکستان باندې غږ کړی چې زموږ منځ کې هم اوربند وکړي. نو دا غږ یې کړی دی خو د پاکستان خبره اسرائیل چېرته دغه کېږي، پاکستان خپله د هغې لاسپوڅی دی، هغه اسرائیل خپل پاپیګاکانو ته دانه نه اچوي، هغه کارت یې نه اخلي. نو دی دا غږ پې کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا مصالحه د دوی وشي، زه فکر نه کوم چې دا اوربند وشي، ځکه په لبنان کې حکومت قوي نه دی، حزب الله قوي دی او که حزب الله په د صلح کې نه وي،
دا سوله ممکنه نه ده او دا راتلونکې نه ده. لکه څنګه چې زه د پاکستان په هکله وایم چې دا کوم جنګ زموږ دلته د دغې سره دی TTP پاکستان به سره خبرې کوي، مسله به حل کېږي. په دغه کې چې دی په لبنان کې که د حزب الله سره اسرائیل خبرې وکړي مسله حل کېږي. چې حزب الله پکې نه چې دی لس وربنده وکړي هغه وربند نتیجه نه ورکوي، کوم ځای ته نه رسېږي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.